د جلال آباد ښار په دې څنډه کې د سیکانو د ګورو نانک د دربار یا ګوردواري ترڅنګ په خوا غنو سیکانو د یوناني طبابت کاروبار درلود، خو اوس یې له ډلې یوازې یو هټیوال ګلچرن پاتې دی او نور ټولې د هیواد پرې خودو ته اړ شوي. ګلچرن وایي په کابل او ننګرهار کې د ګډوډۍ او ناامنۍ او پر دوی د وروستیو سختو بریدونو له ویرې دلته میشتو کابل 10,000 کورنۍ وو د خوندیتوب لپاره هیواد پریښی او هند، انګلستان، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په خوا خو زموږ 10,000 کوره وو په ننګرهار کې، خو اوس خو یو ځای پاتې یم. حالات چې ننګرهار کې خراب شو، ګډوډي راغله، خلک پریشانه شو، بعضې حالات قرباني شو، حالات ګډوډ شو او کابل درمسال باندې حمله شو، یار یو 200-300 کور پاتې هغه مو تښتېدل. سیکان له کلونو راهیسې د هیواد د نورو ولایتونو په شان په جلال آباد ښار او یو شمېر ولسوالیو کې میشت وو چې د عادي افغانانو په څېر ژوند کاوه او په بېلابېلو کاروبارونو بوخت وو. ګلچرن وایي د اسلامي امارت له لوري د هر راز همکارۍ او امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی. د ننګرهار اوسیدونکي هم وایي چې افغان سیکان ډېر ښه خوی لري، کاروباري خلک دي او اسلامي امارت باید د امنیت ساتنه وکړي او له هیواده د وتلو هغو ته یې د بیرته راتګ بلنه ورکړي. ښه خلکو په دې کې ډېر روشن فکر خلکو، په دې کې ټول تاجر، دکاندار، غریبکار، هغه خلکو چې د افغانستان د نفع په خاطر وه. د افغانستان خلک هم دې خلکو ته ضرورت لري. ولې د یوناني طبیبانو په یو بخش کې یعنې مستقیما دوی کار کوو په افغانستان کې، که ځان ته هم نفع او تا ته به هم نفع در رسوله، خو د افغانستان په ځانګړی کمیسیون باندې غږ کوم چې دغه شی نادیده ونیسئ. دوی ته هم باید دغه کمیسیون توجه وکړي او دغه خلک وروره ډېر په درانه سترګه باید افغانستان ته یې راولي. ګلچرن وایي له افغان خاورې د خپلو سیکو ورونو وتو سخت درمن کړی او په بیلتون یې اوښکې تویې کړي دي. دی زیاتوي چې افغانستان د ټولو افغانانو شریک کور دی او باید د آبادۍ او پرمختګ لپاره یې ټول په شریکه خدای ته دعا وکړي. خلک ډېر پریشان دي خلک چې خپل وطن کې دلته آزاد ژوند و، هلته خو خارج ژوند تاسو ته معلوم نه هماغه څه دی. خدای دې هر وخت چې لمونځ کوي، عبادت کوي، دعا وکړي چې وطن د خدای جوړ کړي او وطن امنیت راشي. دلته د جلال آباد ښار د سیکانو په هټیو کې اوس د سیک هیوادوالو پخواني همکاران چې له دوی سره یې د یوناني طبابت او عطارۍ په برخه کې کار کاوه فعالیت کوي. دوی وایي هر یوې اړیکه ورسره لري او که حالات ښه شي بیرته به خپل هیواد ته راستانه شي. حالات دلته چې دومره مناسب نه وو دوی دپاره، ځکه هم د امارات کې په دوی چاودنه وشوله، کابل کې درمسال باندې انفجارونه شوي ول، نو هغې له وجې دوی سخت ډېر وډار شول او ولاړل. دوکانونه خو چې د شاګردانو ته پرېښي دي، لکه اوس زه ورسره شاګرد یم او ما ته پرېښی دی، ټولو هم داسې کړي دي. هندوستان ته ځینې کاناډا ته لاړل، دوکانونه مسلمانانو ته پرېوستي دي شاګردۍ په حساب باندې، او چې کله نامنۍ ختمه شوه انشاءالله کېدای شي بیرته راشي. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت بهر ته د وتلو افغانانو د بیرته رابللو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی چې له همدې لارې یو شمېر خلک هیواد ته رابللي او تل یې ټینګار کړی چې دا کمیسیون به تر هغې فعاله وي چې یو افغان هم له هیواده بهر وي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.